بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مو شوی یم. ملګرو، په دې کلاس کې مې ستاسو دپاره مهمه وکیبلري راوړې. وکیبلري به زه ستاسو دپاره په دې کلاسونو کې راوړم، ځکه چې وکیبلري کله تاسو زده کړه نو بیا به تاسو ته هېڅ قسمه مسله نه وي. نو تاسو وکیبلري زده کړئ، بیا چې تاسو یو ځای کې ریډینګ کوئ هغې کې تاسو له ورډ درځي نو بیا به تاسو ته هېڅ قسمه مسله نه وي. پیلنی ټکی موږ سره اثر اکسکویزټ. اکسکویزټ څه ته وایي؟ بیوټیفل، یعنې ښایسته، یعنې یو ښایسته څیز ته تاسو څه ویلی شئ؟ اکسکویزټ. اسټنسیو. اسټنسیو څه ته وایي؟ اپیرنټ، یعنې واضحه. خو تاسو نه څوک تپوس وکړي چې اسټنسیو څه ته وایي، تاسو به وایي اپیرنټ، یعنې واضحه. یو څیز چې واضح یا هغه ته موږ ویلی شو اسټنسیو. ناکټیویګنټ. ناکټیویګنټ څه ته وایي؟ دا وایي نایټ واکینګ، یعنې تاسو چې کله د شپې یو ځای ته مطلب واک کوئ، ګرځئ راګرځئ، نو دې ته ویلی شي ناکټیویګنټ. انسکروټیبل. انسکروټیبل څه ته وایي؟ میسټیریس، یعنې یو څیز چې کله د مسلو نه ډک هغې ته ویلی شي انسکروټیبل، هغې ته موږ میسټیریس هم ویلی شو. ډسکنسولیټ. ډسکنسولیټ څه ته ویلی شي؟ میزریبل، یعنې میزریبل هغه کس یا چې مطلب ډیر شومي، یا یو ځای داسې مطلب چې هغې کې بالکل څه نه وي، مطلب وچي، هغې ته هم تاسو ویلی شئ میزریبل یا ډسکنسولیټ. ایکسکوریټ. ایکسکوریټ څه ته وایي؟ دا وایي کنډیم ته، یعنې تاسو چې کله یو څیز کنډیم کوئ د هغې مخنیوی وکړئ. اوس مثال خبره یو غلط کار وشي او ته وایې چې مطلب دا ډېر غلط کار وشو، نو دا زه کنډیم کوم، یعنې دا مطلب بالکل زه یم چې دا کار نه وی شوی، نو دې ته تاسو ایکسکوریټ هم ویلی شئ او کنډیم هم ورته ویلی شئ. پلجنټ. پلجنټ څه ته وایي؟ شاینینګ، یعنې تاسو چې اوس مثال خبره یو څیز شاینینګ یې پړقېدونکی، هغې ته تاسو ویلی شئ پلجنټ. سنټنشیس. سنټنشیس څه ته وایي؟ دا وایي فریچي، یعنې دا به تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ووایئ چې د دې څه مطلب دی. ټیمریټي. ټیمریټي څه ته ویل شي؟ بولډنس، یعنې کله چې یو انسان کې بولډنس وي، هغه کې زړورتیا وي، هغې ته موږ ویل شو ټیمریټي. اوس مثال خبره تاسو پریزنټیشن د خلکو په مخ کې کوئ او تاسو نه یېرېږئ، نو دې ته تاسو ویلی شئ ټیمریټي، دې ته موږ بولډنس هم ویلی شو. بل موږ سره اثر دی ریباربیټیو. ریباربیټیو څه ته وایي؟ دا موږ وایي انپلیزنټ، یعنې چې کله یو څیز ناخوشګوار وي، هغه بالکل تا باندې ښه ونه لګي، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ ریباربیټیو انپلیزنټ، یعنې چې ښه نه وي. امپیریټیو. امپیریټیو څه ته وایي؟ نیسسري. کله چې موږ سره یو څیز ډېر ضروري، موږ ویل لکه دا کار ډېر ضروري دی، نو تاسو ویلی شئ دس از امپیریټیو، مطلب دا ډېر ضروري دی. نو امپیریټیو څه ته وایي؟ دا موږ ضروري ته وایي نیسسري. امبیګوس. امبیګوس څه ته وایي؟ انکلیر، یعنې چې یو څیز تا ته بالکل واضحه نه وي، تا ته پته نه لګي چې لکه دا اوس څه شی دی، ته پکې شک کوي چې دا اوس مطلب دا دی که دا دی، تا ته واضحه نه وي، نو دې ته موږ ویلی شو امبیګوس انکلیر. کنسسټنټ. کنسسټنټ څه ته وایي؟ سټیډي، یعنې کنسسټنټ او سټیډي مطلب دا دی چې یو کس مطلب ډېر مسلسل روان وي. اوس یو کس دی، یو کرکټر دی، هغه په هر میچ کې رنزونه کوي، ښه رنزونه، نو دې ته هم تاسو ویلی شئ کنسسټنټ سټیډي، یعنې مسلسل چې یو څیز را روان وي، په هغې کې مطلب بریک نه وي، نو دې ته تاسو ویلی شئ کنسسټنټ هم ورته ویلی شئ، دې ته تاسو په انګلیش کې سټیډي هم ویلی شئ. میټیکولس. میټیکولس څه ته وایي؟ ډیټیل، یعنې اوس میټیکولس چې کومه دی ډیټیل ته وایي، دا مطلب تاسو یو کیرفل کس ته هم ویلی شئ، چې هغه کس چې هغه مطلب ډېر احتیاط کوي، یعنې ډیټیل څه؟ ډیټیل هم دلته دا مطلب دی چې یو کس مطلب یو کار کوي، نو بالکل ډېر احتیاط سره، ډېر مطلب لینتي طریقې سره کوي، چې مطلب په دې کې زه څه غلطي ونه کړم، یا مطلب څه ورانۍ رانه پکې ونه شي، نو دې ته میټیکولس هم ویلی شئ، ډیټیل هم ورته تاسو ویلی شئ، دې ته تاسو ویری کیرفل هم ویلی شئ. کمبرسم. کمبرسم څه ته وایي؟ دا وایي آکورډ، یعنې د دې مطلب هم تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. یعنې تاسو له پکار چې تاسو نه زه خو کم از کم یو ورډ دوه ورډ ټیسټ تاسو نه زالم، نو هغې سره به ستاسو څه کېږي؟ هغې سره به ستاسو هغه ورډ ډېر په صحیح طریقې سره یادېږي، او بیا تاسو نه به هغه ورډ هم هېرېږي نه. نوټوریس. نوټوریس څه ته وایي؟ انفیمس. اوس مثال خبره یو کس دی، هغه په غلطو کارونو باندې مشهور دی. اوس مثال خبره یو کس دی، هغه غلا کوي که نه، او هغه چې کله مشهور شي، نو هغې ته څه ویل شي؟ نوټوریس.
یعنی یو کس دی یو فیمس څه ته وایي فیمس هغه کس چې هغه په ښه کار باندې مشهور شي او نوټوریس دا موږ هغه مشهور کس ته وایي چې کوم په غلطو کارونو باندې مشهور شي. اوس یو کس غلا کوي او په غلا باندې مشهور شي چې هلکه دا کس غل دی نو دې ته موږ نوټوریس ویلی شو. او دا بل د دې چې کوم بل مطلب موږ سراسر انفیمس یعنی بدنام یعنی په بد کارونو چې کله یو کس مشهور شي هغه ته نوټوریس هم ویلی شي انفیمس هم ورته ویلی شي. ډامینیټ څه ته وایي کنټرول ته. اوس مثال خبره ستا یو څیز باندې مکمل کنټرول وي هغه ستا نه بلکل خوځېدی را خوځېدی نه شي یعنې ته چې څه وغواړې هغه به کېږي نو هغې ته تاسو په انګلیش کې ډامینیټ هم ویلی شئ او تاسو ورته کنټرول هم ویلی شئ. اوبلیویس څه ته وایي دا موږ ته وایي اناویر یعنې کله چې ته د یو څیز نه بلکل خبر نه یې نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ اوبلیویس څه ته وایي یعنې چې تاسو کله د یو څیز نه بلکل خبر نه یاستئ چې مطلب دا څیز څه دی یا تاسو یو څیز نه بلکل بې خبره یاستئ یعنې تاسو ته پته نه لګي چې دا څنګه قصه ده نو دې ته اوبلیویس هم ویلی شي دې ته ان اویر هم ویلی شي. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس. امید کوم چې دا کلاس به ستاسو خوښ شوی او دې نه به تاسو ډېر مهم ارڅه هم یاد کړي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.